په سلامونه مو هرکلی کوم. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. له خطرناک وایرس ډک کمپیوټر په 1.3 میلیون ډالر وپلورل شو. یو لپټاپ کمپیوټر چې شپږ ډوله خطرناک وایرسونه پکې وو انلاین لیلام پر 1.3 میلیون ډالر وپلورل شو. د دوامداره ګډوډۍ په نوم دغه کمپیوټر د گو او ډانګ او ډیپ انسټینګټ په نوم سایبر سکیورټي کمپنۍ ګډه پروژه وه. دا 11 کلن زوړ سامسنګ لپټاپ چې مالویر وایرس لري ناپېژنده کس اخیستی دی. د لیلام د اصولو له مخې پیرونکی باید 40 ساعتونو کې خپل معلومات او پیسې پلورونکي ته ورکړي. په دې کمپیوټر کې د نورو ترڅنګ د آی لو یو وایرس هم شته چې په 2000 میلادي کال کې خپور شوی و. دې وایرس د برتانیا د پارلمان او نورو بنسټونو کمپیوټرونو ته هم لاره او اغیز کړی و. وانا کرای بل وایرس هم پکې دی چې په 2018 کې ګڼ شمېر کمپیوټرونه اغیزمن کړي وو. د برتانیا د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو له امله 2.9 میلیونه پونډ لګښت پرې کړی و. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوي. که مو ویډیو خوښه شوي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.